د پاچاهۍ په زړه کې د شپې په تیاره کې یو څه بدل شوي وو. هغه څه چې پخوا د باور وړ وو اوس په شک بدل شوي وو. خزانه چې تل ډکه وه ناڅاپه خالي شوه. خو څنګه، څوک او ولې؟ خزانه خالي ده؟ څنګه موږ ټوله شپه دلته ولاړ یو، هېڅوک نه دي راغلي. خو د دې پیښې تر شا یو راز و. یو راز چې د پاچا زوی به یې پخپله د موندلو پیل وکړي، او هغه راز به د یو سوداګر په راتګ سره پیل شي. یو سوداګر چې مسکا یې د زهرو په څېر وه. هغه ورځ د پاچاهۍ په تاریخ کې یو مهمه ورځ وه. عثمان سوداګر چې د لرې پرتو ځمکو څخه راغلی و، داسې شتمني ورسره وه چې خلک یې په حیرانتیا کې پرېښودل. خو د هغې په مسکا کې یو څه و، یو څه چې یوازې هوښیار سړی یې لیدلی شي. سلامونه دی مهربان پاچا ته. زه عثمان یم، د سوداګرو یو کوچنی خدمتګار له لرې ځمکو څخه راغلی یم تر څو ستاسو پاچاهۍ ته ډالۍ راوړم. ښه راغلاست عثمان، ستا شهرت زموږ غوږونو ته رسېدلی دی. ته د نیکو سوداګرو څخه یې. پلاره، د هغې کاروان ډېر لوی دی. آیا دومره شتمني یوازې د ډالۍ لپاره ده؟ زما زویه، تل داسې نه وي چې هر څه شکمن وي. عثمان یو نامتو سوداګر دی. د پاچا زویه، ډېر هوښیاره ښکارې. هو، زه دلته یوازې د ډالۍ لپاره نه یم. زه غواړم چې ستاسو پاچاهۍ سره یو سوداګریز تړون وکړم. زه کولی شم نادر توکي، خواړه، درمل او شتمني خلکو ته راوړم. دا ډېر ښه خبر دی. زموږ پاچاهۍ ته داسې سوداګر اړین دی. دا سړی ډېر ښکلې خبرې کوي، خو ولې زما زړه نه غواړي چې باور وکړم. عثمان سوداګر داسې یو تړون وړاندې کړ چې د پاچا او ټولو درباریانو زړونه یې واخیستل. هغه ژمنه وکړه چې بهرنیو ځمکو ته به د پاچاهۍ توکي صادر کړي او په بدل کې به 3 چنده شتمني راوړي. خو په دې تړون کې یو پټ بند و، یو بند چې یوازې عثمان پوهېده. پاچا سلامت، دا تړون زموږ دواړو لپاره برکت دی. تاسو خلک به شتمن شي، ستاسو خزانه به ډکه شي، او زه به ستاسو تر ټولو وفادار خدمتګار شم. زه ستا له هوښیارۍ څخه متاثره یم عثمانه. دا تړون زموږ پاچاهۍ ته یو نوی سهار دی. ای پاچا صاحبه، دا ډېر ښه فرصت دی. موږ یې باید د لاسه ورنکړو. پلاره، اجازه راکړه چې زه دا تړون یو ځل بیا ولولم. ځینې بندونه ماته مبهم ښکاري. د پاچا زویه، ډېر هوښیار یې، خو زما تړون داسې روښانه دی لکه د ورځې رڼا. زه حاضر یم چې هر بند یې تشریح کړم. فرهاده، ته د خپل پلار په پرېکړو شک کوې؟ عثمان زموږ میلمه دی، نه دښمن. لاره، زه یوازې ستاسو او پاچاهۍ د خیر غوښتونکی یم. پاچا له عثمان سره تړون لاسلیک کړ او په هماغه ورځ پاچاهۍ بازارونه د نویو توکو څخه ډک شول. خلک خوشحاله وو. په یاد ولرئ، نن ټول توکي 2 چنده بیه وپلورئ. خلک به بیا هم اخلي ځکه چې نور چاته نه ورځي. مالکه، که خلک شکایت وکړي؟ څوک به شکایت وکړي؟ پاچا زما ملګری دی، او هر څوک چې شکایت وکړي زه به یې د پاچا په وړاندې بدنام کړم. اوس لاړ شه. شهزاده فرهاد د ماڼۍ له کړکۍ څخه بازار ته کتل. هغه یو بوډۍ ښځه ولیدله چې د عثمان د کارمن سره په شخړه کې وه. د هغې مخ کې اوښکې بهېدلې. فرهاد بې له ځنډه ماڼۍ څخه راښکته شو او بازار ته لاړ. زه ستا سره کار کوم، خو ته ماته پیسې نه راکوې. زما ماشومانان وږي دي. خاموشه شه. عثمان صاحب وایي چې ستا کار کافي نه و. که شکایت لرې پاچا ته لاړ شه. ودرېږه، دلته څه تېرېږي؟ زما شهزاده، دا یوازې یو کوچنۍ شخړه ده. زما شهزاده، ما د عثمان صاحب لپاره یو میشکار وکړو، خو هغې ماته پیسې را نه کړې. هغه وایي چې زما کار ارزښت نه لري. مه وېرېږه مورې، زه به دې پلټنه وکړم. خپل نوم او پته ماته راکړه. عثمانه، ته داسې څه کوې چې خلک یې نه ویني، خو زه به یې ووینم. شهزاده فرهاد پوه شو چې عثمان یوازې یو سوداګر نه دی، هغه یو فریبکار و. خو شهزاده لا ځوان او په دې نه پوهېده چې عثمان به د هغې په وړاندې کومه دسیسه جوړه کړي. شهزاده فرهاد پوهېده چې که هغه په ماڼۍ کې د عثمان په اړه خبرې وکړي، هیڅوک به یې باور ونه کړي. نو هغه پرېکړه وکړه چې په خپله حقیقت ومومي.
د شپې په تیاره کې هغه له ماڼۍ څخه راووت او د کلي په لور روان شو. زما شهزاده تاسو دلته په دې وخت کې؟ مورې ما ژمنه کړې وه چې ستا ستونزه حل کړم. ما ته ووایه عثمان نور څه کوي چې خلکو ته زیان رسوي. زما شهزاده عثمان ټول بازار کنټرول کړی دی. هغه خلک مجبوروي چې له هغې څخه توکي واخلي او بیه یې دومره لوړې کړي چې موږ یې بېوزله خلک نشو اخیستلی. هغه زما لور هم په خپل کارخانه کې بنده کړې ده او ورته پیسې نه ورکوي. او باچا ته یې ولې نه وایي؟ څوک چې باچا ته ځي عثمان هغه د باچا په وړاندې بدناموي. هغه وایي چې دا خلک غله دي او غواړي باچا ته دروغ ووایي. نو هغه د باچا نوم د خپل فریب لپاره کاروي. دا ډېر خطرناک دی. زما شهزاده زما دلته 50 کاله کېږي چې دوکان لرم. عثمان راغی او ما ته یې وویل چې یا به زه ستا دوکان واخلم یا به یې وسوځوم. ما دوکان ورکړو، اوس زه بېکاره یم. نور اندېښنه مه کوه، زه به د دې لپاره یو پلان جوړ کړم، خو تاسو باید چوپ اوسئ تر څو عثمان خبر نشي. شهزاده فرهاد د کلي له خلکو څخه دومره شواهد راټول کړل چې هغه پوه شو عثمان یو لوی فریبکار دی، خو لا یې دومره قوي شواهد نه وو چې په عامه توګه یې وغندي. هغه پریکړه وکړه چې نور شواهد راټول کړي، خو عثمان لا د مخه د شهزاده د پټو سفرونو څخه خبر شوی و. هغه پوهېده که شهزاده حقیقت ومومي نو د هغې ټول فریب له منځه ځي. نو هغه پریکړه وکړه چې د شهزاده په وړاندې یوه دسیسه جوړه کړي. دا کوزده شهزاده زما په کارونو باندې جاسوسي کوي. که هغه پاچا ته وایي موږ ټول له منځه ځو. مالکه نو څه وکړو؟ داسې به وکړو چې هغه په خپله مجرم ښکاره شي. زه به د پاچا د خزانې یو څه سره زر د هغې په کوټه کې کېږدم، بیا به پاچا ته خبر ورکړم چې شهزاده خزانه غلا کړې. خو مالکه دا خطرناک دی که پاچا حقیقت ومومي. پاچا به زما خبره باور کړي، ځکه زه د هغې تر ټولو باوري سوداګر یم او شهزاده لا ځوان دی. هېڅوک به پرې باور ونه کړي. اوس لاړ شه او دا کار ترسره کړه. عثمان د خپلې دسیسې په جوړولو بریالی شو. هغه د پاچا د خزانې یوه برخه د شهزاده په کوټه کې کېښوده او پاچا ته یې خبر ورکړ چې خزانه غلا شوې ده. زما خزانه غلا شوې ده، زه غواړم پوه شم چې دا کار چا کړی دی. پاچا صاحبه زه نه غواړم چې بدنامي وکړم، خو ما اورېدلي چې یو څوک ستاسو خپل کور ته نږدې دی چې خزانه غلا کوي. دا څوک دی؟ ووایه عثمانه. ما اورېدلي چې د پاچا زوی ځینې وختونه د شپې له ماړۍ څخه وځي او خلک وایي چې هغه د خزانې سره لاس لري. دا دروغ دی پلاره، زه بې ګناه یم. خاموشه شه، زما ساتونکو ستا په کوټه کې د خزانې سره زر موندلي دي. ته زما خپل زوی یې خو زما سره خیانت کوي. پلاره ما ته دسیسه جوړه شوې ده، عثمان غواړي ما بدنام کړي. بس ته تر بلې خبرې پورې په خپله کوټه کې بندي پاتې شه. عثمان به زما د خزانې ساتونکی وي. شهزاده فرهاد د خپل پلار لخوا بندي شو. د هغې زړه مات شو، خو هغه پوهېده چې باید تسلیم نشي. هغه پریکړه وکړه چې د خپل هوښیارۍ په واسطه په حقیقت ثابت کړي، نه د غصې یا تاوتریخوالي په واسطه. خو د هغې زړه لا هم د پلار لپاره په مینه ډک و. هغه پوهېده چې پلار یې فریب شوی دی، نه دا چې هغه بد دی. فرهاده ولې دې دا کار وکړل؟ ته زما یوازینی زوی یې، ما ستا لپاره هر څه کولی شول. پلاره زه ستا سره مینه لرم، ما هېڅکله خیانت نه دی کړی. عثمان غواړي چې تا له واکه لرې کړي تر څو هغه پاچاهۍ کنټرول کړي. نو تعالی هم عثمان تورنوي، هغه سړی پاچاهۍ ته شتمني راوړه. پلاره هغه خلک وږي کړي دي، هغه دوی ته پیسې نه ورکوي، دوی یې په کارخونو کې بند کړي دي. زه دې ته شواهد لرم، خو که ما ته اجازه راکړې چې له کوټې څخه ووځم زه به ثابت کړم. ته به له دې کوټې څخه ونه وځې تر هغې چې حقیقت ثابت نشي. پلاره که تاسو ما ته یو فرصت راکړئ زه به ثابت کړم چې زه ستاسو د باور وړ یم. ما له عثمان څخه کرکه نه ده کړې، زه یوازې د پاچاهۍ د خلکو لپاره اندېښمن یم. شهزاده فرهاد پوهېده چې د هغې یوازینۍ وسیله د هغې هوښیاري ده. هغه پریکړه وکړه چې د خپلو ملګرو او د کلي د خلکو په مرسته به د عثمان دسیسه شنډوي. نو هغه پریکړه وکړه چې عثمان پخپله په خپل فریب کې ښکیل کړي. ما یو پلان جوړ کړی دی،
ته به د کلي بوډا دکاندار او نور خلکو سره خبرې کوي. دوی به راتلونکې غونډې ته راځي چې عثمان یې بللی دی، خو دوی به د هغې د پلان په اړه پوښتنې کوي. خو شهزاده عثمان به شکمن شي. سمه ده، همدا زما پلان دی. زه غواړم چې هغه په خپلو خبرو کې کیل شي. کله چې هغه د خلکو په وړاندې خپل فریب وښایي، نو زه به د هغې د پخوانیو تړونونو او حسابونو کتابچه وړاندې کړم چې په هغې کې د هغې ټول دروغ ثبت دي. خو هغه کتابچه چارته ده؟ زه پوهیږم چې هغه یې په خپل خصوصي خزانه کې ساتي. ته به د شپې هلته ځې او هغه به راوړې، خو محتاط اوسه او ځکه چې ساتونکي یې هلته دي. شهزاده فرهاد خپل پلان په تفصیل سره جوړ کړ. هغه غوښتل چې عثمان د خپلو خبرو په واسطه خپل ځان مجرم ثابت کړي او د هغې د حسابونو کتابچه په ټول فریب ښکاره کړي. د هغې ورځې غونډه د پاچاهۍ په تاریخ کې یو مهمه غونډه وه. عثمان غوښتل چې شهزاده په عامه توګه بدنام کړي، خو شهزاده یو بل پلان درلود. نن موږ د خزانې د غلا پیښه حل کوو. عثمانه ته چې زما تر ټولو معتمد یې، دې پیښې په اړه څه وایې؟ پاچا صاحبه، زه هیله لرم چې ستاسو زوی ته ډبه شي. که هغه اعتراف وکړي نو موږ به ورته بخښنه وکړو. لاره، ما غلا نه ده کړې، خو زه کولی شم ثابت کړم چې عثمان څوک دی. اجازه راکړه چې د هغې له حسابونو څخه یو څو پوښتنې وکړم. پوښتنه وکړه. زما شهزاده، زه هیڅ پټ نه لرم. ښه عثمانه، تاسو وویل چې تاسو د بهرنیو ځمکو سره سوداګري کوئ. ولې ستاسو په حسابونو کې دوه مختلفې بیې ثبت دي، یو د پاچا لپاره او بله د عامو خلکو لپاره؟ دا خبره عادي ده. شهزاده، هر سوداګر د پاچا لپاره خاص بیې لري. ښه نو ولې د کلي بوډۍ ښځه وایي چې تاسو هغې ته د یوې میاشتې کار پیسې نه دي ورکړي، او ولې د بوډا دکاندار دکان تاسو اخیستی دی؟ دا دروغ دي. دوی غواړي ما بدنام کړي. که دروغ دي نو ولې ستاسو په حسابونو کې د دوی نومونه ثبت دي چې دوی تاسو ته کار کوي خو پیسې یې نه دي ترلاسه کړي؟ دا څه دي عثمانه؟ ستا په حسابونو کې داسې شیان لیکل شوي دي چې ما ته دې نه دي ویلي. پاچا صاحب، دا جال شوی دی. شهزاده ما ته دسیسه جوړه کړې ده. پاچا صاحب، موږ د عثمان له خوا مجبور یو چې د خلکو سره ظلم وکړو. هغه موږ ته چې که چا شکایت وکړ نو هغه به بندي کړو. عثمانه، تا ما سره خیانت کړی دی. ما په تا باور وکړو او تا ما ته دروغ وویل. پاچا صاحب، بخښنه غواړم، زه مجبور وم. ته مجبور نه وې عثمانه، تا غوره کړې وه چې خلک وهڅوي، خو اوس حقیقت ښکاره شو. عثمان سوداګر د خپل فریب په تور نیول شوی و. هغه ټولې شتمنۍ چې د خلکو له مزدورۍ څخه راټولې شوې وې بېرته خلکو ته ورکړل شوې. پاچا پوه شو چې هغه د شتمنۍ او ښکلو خبرو په لیدلو فریب شوی و. د عثمان د نیولو وروسته پاچاهي بیرته عادي حالت ته راستانه شوه او بازارونه بیا د خلکو څخه ډک شول. د هغې وروسته دوی ټولو خوشحاله ژوند درلود.